تازه مهم خبر حکمتیار پوښتي د طالبانو په اړه د امریکایي مسؤلینو لهجه ولې تونده شوې ده. راځئ پوره حل سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پر ایکس د حزب اسلامي اړوند رسمي ادرس شهادت د خپل مشر ګلبدین حکمتیار له قوله د طالبانو پر وړاندې د هغوی د مخالفینو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي حکمتیار لیکلي د طالبانو مخالفینو پرلپسې له غرب څخه بیا په افغانستان کې د مداخلې غوښتنه کړې ده او د جنرال ضیا په مشرۍ د ازادي جبهې او په افغانستان کې د راتلونکي لوی اختر د نمانځلو په اړه د دوستم او علیپور څرګندونې او هاخوا د طالبانو په اړه د امریکایي مسؤلینو د لهجې توند کېدل یې د بیلګې په توګه یاد کړي دي. ګلبدین حکمتیار د دغو مسایلو تر تشریح وروسته له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی او د څه لپاره ولې او حقیقت یې څه دی. ګرانو دوستانو دا د نن ورځې چمتو شوې ویډیو که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.